ټول خلک له وطنه فرار کیږي او بالاخره اقتصاد خراب سو. او امنیت ته په یو عادي موټر کې کله به د شپې ویده کېدلم هسې شکر خدایه چې زه په داسې یو حلال تجارت باندې مصروفه یم هسې. د خصوصي سکتور کړنې لاسته راوړنې د هغوی پروګرام او پلان د افغانستان لپاره د ستایلو وړ دی. د کټوازي ګروپ له لوري په هیواد کې د پانګونې بهیر چټک شوی دی. په بېلابېلو سیمو کې د دې ګروپ ګڼې ودانیزې پروژې یا تر کار لاندې دي او یا هم د بشپړېدو په حال کې دي. په تازه پرمختګ کې د کټوازي ګروپ لخوا د کابل ښار په دارالمان سړک باندې د کټوازي په نوم یوه عصري او لوړه ودانۍ رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. پر دې ودانۍ شاوخوا 20 میلیونه ډالره پانګونه شوې. نو د امارت په شروع کې ما دا شروع کړه او ډېرو زیاتو خلکو انتقاد کوو چې ټول خلک له وطنه فرار کیږي او بالاخره اقتصاد خراب سو. دلته هیڅ شی وجود نه لري او ته داسې یو غټه سرمایه ګزاري کوي. نو ما ورته وویل یو خو خلکو ته باید رویه ورکړو که هر وخت ګټه هم مهمه نه ده او بالاخره خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې خلک د یوې ګولې ډوډۍ خاوندان شي. نو په ډېرو سختو شرایطو کې مو دغه پروژه 18 منزله پروژه ده او په خیر سره شروع سوه. ډېرو خلکو ته د کار زمینه کې برابره وه. د کټوازي ګروپ مشر وایي د دې ودانۍ له پرانیستي سره لسګونه کورنیو ته د استوګنې زمینه برابره شوې ده. هغه زیاتوي پانګونه نه یوازې اقتصادي وده تضمینوي بلکې دا د یو آباد او هوسا افغانستان پر لوري یو مهم ګام دی. چې دولت یو شی چې د امارت خوشبختي د امنیت ده. په دې باندې پخوا به د تجارانو تقریبا له عوایدو چې ډېره غټه پیسه چې په فیصدي لحاظ یې وکړم 10% به د دوی په خپل امنیت مصرفېدله. نو یو خو د هغه سپما وسوه چې هغه پیسې اوس نه مصرفېږي او امنیت ته په یو عادي موټر کې نه هغه ته ضرورت ده امنیتي مسؤلینو ته. نو دا ډېر یو ښه پرمختګ د امنیت په عرصه کې. تقریبا د پروژه باندې 20 میلیونه ډالره سرمایه ګزاري سوې ده او دغه تقریبا د امارت له راتګ سره تر اوسه پورې په دې پروژه کې 350-300 نفرو ته د کار زمینه برابره وه. نو دا ډېر د خوشبختي او زه افتخار پرې کوم وجدانا زه چې کله به د شپې ویده کېدلم هسې شکر خدایه چې زه په داسې یو حلال تجارت باندې مصروفه یم هسې په دې سختو شرایطو کې چې خلک له فقر او له غریبي سره مخامخ دي او په د یوه پروژه کې مې دومره خلکو ته د کار زمینه برابره ده. یاده ودانۍ په 13 پوړونو کې په عصري معیارونو جوړه شوې چې رغنیزې چارې یې په 3 کلونو کې بشپړې شوي. کټوازی ټینګار کوي چې د پانګونې لپاره تر ټولو مهم عنصر امنیت دی او دا فضا اوس په هیواد کې برابره شوې ده. په ډېر ارزانه قیمت موږ دا کورونه تجارتي ځایونه د خلکو په اختیار کې ورکړو. په فضل د خدای داسې اوس هر چا باندې چې موږ خرڅ کړي دي او اخیستی دي نو دوی ښه کافي ګټه کې کوي. موږ هره پروژه کې خپلو مشتریانو دپاره دغسې امکانات مهیا کوو چې هغه که موږ هغه پروژه جوړوو هغه ډېره زیاته ګټه دوی ته پرېږدو چې بالاخره دوی هلته سرمایه ګزاري وکړي واخلي او راتلونکي که یې بیرته خرڅوي مطمئنه یې په دې باندې چې په دې پیسو کې په دې کار کې موږ ګټه کوو. نو الحمدلله چې پرون د جمعې ورځ وه د جمعې له لمانځه بعد نه دا پروژه افتتاح سوه او په سراسر د افغانستان کې موږ هوډ لرو په اقتصادي ډګر کې موږ مختلفې پروژې روانې دي او پروژې به روانې او کار ته به ادامه ورکوو تر هغه لحظې چې یو ښه راتلونکي د آینده نسلو دپاره جوړه کړو او خپل مملکت مو د فقر لاس د موږ نورو خلکو ته اوږد نه سي چې بیا دوی نورې ناخوالې او خپل خواهشات په موږ ومني او یو بسا تلپاته آزاده افغانستان ولرو. اقتصادي شنونکي هم د افغان پانګوالو هڅې ستایي
او وایي که ورته لازم فرصتونه برابر شي نو افغان پانګوال کولی شي خپل هیواد د پرمختګ او آبادۍ پر لور بوځي. د خصوصي سکتور کړنې لاسته راوړنې د هغوی پروګرام او پلان د افغانستان لپاره د ستایلو وړ دی. بالخصوص چې دمګړې کومې پروژې په افغانستان کې بالخصوص په کابل کې روانې دي، هغه که د جوړولو دي، که هغه د سرمایه ګزارۍ راجلبول دي، او یا هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې نورو سیمو کې کومې پروژې یا کوم پروسس په لار چول شوي د ټول ستایلو وړ دي او د امید په سترګو او د هیلو په سترګو ورته کتل کېږي. د خصوصي سکتور پر شانو باندې ډېر اوږد بار پروت دی، ډېر اوږده لار ورته پرته ده. خصوصي سکتور ډېر نه ستړي کېدونکي مزل کړی دی او نور هم مزل ورته پاتې دی چې تر څو څنګه وکولی شي په داخل د افغانستان کې د پیسو پړسوب چې کوم رامنځته شوی دی هغه حل فصل کړي او یا هم د پیسو کوم پروسس چې له بهره درېدلی دی کمزوری شوی دی هغه چټک کړي. یعنې په کل کې د افغانستان د بیا رغونې، د افغانستان د ښکلا، د افغانستان د سرسبزۍ، د افغانستان د ترقۍ تقریبا تر ډېر حده پورې دغه ذمهواري یا دغه مسؤلیت د دغه سکتور پر شانو باندې ده. د کټوازي په دې جوړ شوي ټاور کې د ژوند کولو هر ډول اسانتیاوې آماده شوي دي چې د استوګنې اپارتمانونه او پارکینګ پکې شامل دی.